د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ماشومانو پر سر د جنجال له امله تورخم دروازه تر یوه ساعت تړل کېدو وروسته پرانیستل شوه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب هم ویلي دي چې د دواړو لورو ترمنځ لفظي شخړه پسې پاکستاني لوري دروازه تړلې وه. نوموړي باختر خبري اژانس ته ویلي چې دروازه 20 دقیقې تړلې وه. خو بي سرچینې د افغانستان انټرنیشنل خبریال عبدالحق عمري ته ویلي دي چې دروازه تر یوې ګړۍ ډېره بنده وه. د دې سرچینې په خبره له ماشومانو سره د پاکستاني پوځیانو په ناوړه چلند پسې طالبانو غبرګون وښود او له امله یې دا لار د ګاډو او خلکو په مخ وتړل شوه. دا سرچینه وایي جنجال د هغو ماشومانو پر سر راپورته شوی چې دواړو لورو ته پنډې وړې او پاکستاني پوځیان یې له ګاډو کوزوي او وهي یې. طالبانو د پاکستاني پوځ د دې اقدام مقابل کې غبرګون ښودلی دی. ورته ویلي دي چې نور باید ماشومان ونه وهل شي. د همدې ناندریو له امله دروازه تړل شوې وه او افغانستان ته رسېدلو انځورونو ښودلي ده چې دواړو غاړو ته مسافر ولاړ دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او تجارت تر ټولو بوخته لاره ده. د اسلامي امارات واکمنېدو پسې د دې او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او لانجو له امله تېرو 2 کلونو کې دغه لاره څو ځلې تړل شوې وه.